شوي نماواز په هیبتو کو پد باندې ځوان ودرېږه نور مزه اوس په وړاندې او څومره مال چې در سره وي مال یې راکړه که ژوندون دې خپل په کار وي کوم زمان شما او سبوایم یا رسول حق حیران شما او ما ګمان پې د سړي کو دا جینۍ وه نیمه شپه کې تله اشنا د لیونۍ وه چې مې وکتل جینۍ ته ناقرار شومه زه په ښکار پسې ورتلم په خپله ښکار شومه بیا جینۍ ته مې ویلې چېرته څوک او چې یوازې داسې ګرځې تورو شپو کې نو په رښتیا سره حال وایه ګل خوبان
جنتنا نو ما خبر کا سراسر د حقیقتنا او دا مې خیال دی چې مېرمن دې د خپل کور کما نو کدی نه منې خبر بیا به زور کما یا رسول ما خبرې کړي د جوشه دا جنې راته ولاړه وه خاموشه جمشید د جنې ګیره شوه بېځایه بېځایه او بله یې سسرۍ نه وه بې له خدایه
مینت درتا کوما نو بد نصیبه یم غرض باندې ورځما نو دې جینۍ چې ماته کولې دا خبرې او تویېدلې به یې اوښکې ملغلرې او لیکن هېڅ رحم دې رانه دی رسوله رسوله ماته نه وه دا زاري د دې قبوله نو په غوسه مې ورته وي چې زه به چرته او زه به تا د ځان سره بیا یم په بیرته نو بیا د دې مړوند مې ونیو بلپورو د دې سترګې شلې سرې لکه د بورو نو ما ته وویې په حیا کې نه صبرېږي او زه عزت د الله کوم ته نه پوهېږي شکرانه اوس دې وجنم په میدانو یا ځان ته راکړه چې بیا ونه کړي ارمان راغوټه شوه زر یې ونیوم د ملانه یا رسول الله هېڅ خبر نه شوم زه ځانه په یو دم کې د ځمکې نه کړم پورته نو حق حیران شوم د هغه جینۍ زور ته یو شېبې وچورلولم په سر پاسو هغه دم مېړه کې ډېر راغی وسواسو او ما خو یې چې مرګ مې راغلی خدایه نو اوس به مړ د دې د لاسه شم بې ځایه لیکن بیا یې زه راکوز کړم په قلاره لاس یې ویشتل زما نه سم دواره نو په غرور یې راته وویې ما معاف کړي او تږه ځوانې بیا به ټول عمر انصاف دی نو دا کالي مې درته وبخلې ځوانه زه ورځه وسره دې صبر کا زمانه نو جمشید وایي دا جینۍ دې رخصتېږي او خو عمر وایي چې داسې کله کېږي او جینۍ واوره چې په کومه طرف شي ته لیکن ما به هم د ځان سره بوځېده جینۍ واوره زه د بې پیسو غلام یم په خدمت کې به ولاړ درته مدام یم لنډه دا چې په بوتللو مې رضا شوه بیا په لارې ماته دا رنګ لګویا شوه نو رالېږلی نن اشنا ماله جواب دی او ناجوړه لیکن اوس حال خراب دی او آخر دې دلته زمر خپل یار او یار زه په شپه کې یم روانه په دې لار زه لنډه دا چې په یو کلي شو دننه او یو جومپلی ته ودرېد نازک بدنه زه بهر یې کېنولم په میدان
به تیریږي